راځئ وګورو چې څرنګه کولی شو شپېته ضرب درې حل کړو. ډېر ښه. موږ ډېرې داسې لارې لرو چې دا ډول پوښتنو ته ځواب ورکړو. په ساده توګه ویلی شو چې 3 ځله شپېته، یا ویلی شو شپېته جمع شپېته جمع شپېته، او کولی شو چې په خپل ذهن کې یې سره جمع کړو. شپېته جمع شپېته 120 کېږي، او جمع شپېته نور 180 کېږي. نو پوښتنه حل شوه، خو موږ نورې داسې لارې هم لرو تر څو پورې دا حل کړو. دا 3 ضرب شپېته له 3 ضرب د شپېته په ځای باندې لیکلی شو چې 10 ضرب شپږ چې بیرته شپېته کېږي مساوي دی 3 ضرب شپږ ضرب 10. هر کله چې وغواړئ دا ډول 3 عددونه سره ضرب کړئ، نو دا اړینه نه ده چې په کوم ترتیب سره یې ضرب کوئ. نو کولی شو چې لومړی 3 له شپږ سره ضرب کړو، کوم چې 18 کېږي، او بیا 18 له 10 سره ضرب کړو، او 18 ضرب 10 هم 180 کېږي، یعنې 18 له یو بل صفر سره، کوم چې هماغه 180 دي. نو هر څومره چې زیات تمرین وکړئ په هماغه اندازه سره یې ښه درک کولی شئ. وګورئ، ما یوازې وویل چې 3 ضرب شپږ 18 کېږي، ولې دلته دغه صفر باید له یاده ونه باسو، نو ځکه غواړو دلته یو بل صفر هم ورزیات کړو، کوم چې 180 کېږي. عینا د هغه پورته په شان ته ځواب مو لاسته راوړ. راځئ همدا ډول یو بل مثال به هم کار کړو. راځئ دا ځل 50 له 20 سره ضرب کړو. غواړم تاسو ته وایم چې ویډیو ودروئ او په خپله لیک څه سوچ وکړئ، او بیا ویډیو بیرته شروع کړئ. وګورئ چې زه څنګه حل کوم. بیا هم موږ ډېرې لارې لرو تر څو دې ته ځواب پیدا کړو. یو دا چې په شفاهي توګه 50 ځله و سره جمع کوو. د و 50 ځله جمع کول ډېر زیات وخت نیسي، ولې په شفاهي توګه ویلی شو چې 50 جمع 50 جمع 50 جمع 50. وګورئ دا 4 جمع 50 جمع 50 دا یې هم شپږ. دلته به یو بل هم ولیکم، دلته په دې ځای کې 50، نو دا 2 ځله 50 شول. که چیرې جمع کړو نو 50 جمع 50 سل، همداسې 150 200 250 300 او 300. دا یې د حل یوه لاره وه. خو له دې څخه یوه بله اسانه او ساده لاره هم شته، هغه دا چې یوازې ته باید دا درک کړې چې 50 له 5 ضرب 10 سره یو شان دی. نو کولی شو چې ولیکو 5 ضرب 10 او بیا یې له 2 سره ضرب کړو. یو ځل بیا هم باید ووایم چې د ضرب کولو ترتیب اړین نه دی. نو کولی شو چې لومړی 5 له 2 سره ضرب کړو. پوهیږو چې دا 15 کېږي، او دا باید له 10 سره ضرب شي. 10 ضرب 15 ډېر ښه. یوازې به یو بل صفر د 15 په پای کې ورزیات کړو، کوم چې 15 کېږي. دا صفر به په هماغه رنګ ولیکم، دا هم 300. اوس به شاید لیک څه درک کړي وي. ما یوازې دلته په دې ځای کې دغه 5 له 2 سره ضرب کړل. د کوم ځواب چې 15 شو باید په یاد ولرئ چې دا 5 نه بلکې 50 دی، نو په دې خاطر یې باید له 10 سره هم ضرب کړو. او یا د هغه صفر په ځای د دې په پای کې یو صفر کېږدو، نو په پای کې وایي چې 50 ضرب 2 300 کېږي.